السلام علیکم دوستانو دې ویډیو کې موږ وایو 10 انګلیسي جملې کومې چې روزمره کاریږي او د ویډیو په اخره کې به وایو لغتونه کوم چې د دې ویډیو د جملو څخه اخیستل شوي دي تر څو تاسو سره کومک وکړي د جملې په پوهېدلو کې نور هم اسانتیا راوړي. Let me take this. Let me take this. ماته یې راکړه. یا ویلی شو ماته اجازه راکړه چې زه یې درنه واخلم. یعنی معنا هماغه ده ماته یې راکړه. کله چا سره سیلاست کی ته ورته let me take this ماته یې راکړه. Who brought you here? Who brought you here? ته دلته چا راوستی؟ Who brought you here? ته دلته چا راوستی؟ brought د bring دویم حالت دی. It will look good on you. دا پر تا ښکاري. It will look good on you. دا پر تا ښکاري. مثال چا جامې اغوستې ته دا په ما څنګه ښکاري؟ ته it will look good on you. دا په تا باندې ښکاري. I'm here to look after it. I'm here to look after it. زه دلته د هغې ساتلو لپاره یم. I'm here زه دلته یم to look after it چې پاملرنه ورپسې وکم یا پام ورپسې وکم. look after ویل کېږي په یو شي باندې پام کول په هغې باندې نظر ساتل. What can I say? What can I say? زه څه ویلی شم؟ زیاتره وخت موږ وایو زه پکې څه ویلی شم زه پکې څه نشم ویلی نو ویلی شو what can I say زه څه ویلی شم. Let me help you چې زه در سره کومک وکړم. let me help you اجازه راکړه زه سره کومک وکړم help در سره وکړم. let me help you اکثره چاته د کومک یا د مرستې وړاندیز کوي چې زه سره کومک وکړم ته ویلی شي let me help you. Put it down here. Put it down here دلته یې ښکته کړه یا دلته یې کېږده. Put it down here دلته لاندې یې کېږده دلته ښکته یې کېږده یا ښکته یې کړه. Get your coat on. Get your coat on خپل کوټ دې واغونده. Get your coat on خپل کوټ دې واغونده یا get your کوټ په دې باندې کولی شي shoes استعمال کړي. Get your shoes on خپل بوټان دې واغونده. Let me do it. Let me do it پرېږده چې زه یې وکړم. Let me do it ما پرېږده چې زه یې وکړم. You were nowhere to be found. You were nowhere to be found ته هیڅ ځای کې پیدا نه شوې. You were nowhere ته هیڅ ځای کې نه وې. To be found چې پیدا شي یعنی موږ درپسې وګرځو ته هیڅ ځای کې پیدا نه شوې. Let's do it together. Let's do it together راځئ چې یو ځای وکړو. یو کار ورته راځئ یو ځای سرانجام کړو یو ځای وکړو. Let's do it together راځئ چې یو ځای وکړو. We looked for you. We looked for you موږ ستا په لټه کې یو. موږ ته لټولې. We looked for you یا we were looking for you موږ ستا په لټه کې یو. او داسې هم راځي چې we looked for you موږ ستا په لټه کې یو ته موږ وکتل یعنی تیر وخت کې خبره کوي. We looked for you موږ ته وکتلې په لټه کې دیو. اکثره ګڼه ګوڼه ځای کې درنه یو ملګری څوک ورک شي او ته وګوري پیدا نه شي بیا چې وګوري ناګهانه ته ورته we looked for you موږ ستا په لټه کې موږ ته وکتلې. What a fine job you have done. What a fine job you have done څومره ښه کار دې کړی. اکثره چې څوک یو ښه کار وکړي یا یو کاروبار شروع کړي یا داسې کار وکړي چې ستا په زړه باندې ته ورته what a fine job you have done څومره ښه کار دې کړی. What a fine job څومره ښه کار you have done کړی دی. We heard you were in hospital. We heard you were in hospital موږ خبر شو یا موږ واورېدل ته په روغتون کې یې چې ته په شفاخانه کې یې. We heard you were in hospital موږ خبر شو ته په روغتون کې یې. دلته معنا یې ده موږ خبر شو ته په روغتون کې یې نه وې یعنی تیر وخت خبره کوي. موږ خبر شو ته په روغتون کې وې
We heard you were in hospital. There is work to be done. There is work to be done. کار شته چې باید ترسره شي. یو څه کار دی باید چې یعنې سر ته یې ورسو. There is work to be done. څه کار شته باید چې ویې کړو یعنې. Why are you here? Why are you here? ته ولې دلته یې؟ Why are you here? یعنې دلته څه کوې؟ دلته ولې راغلی؟ Why are you here? ته ولې دلته یې؟ مقصد یې دا دی. We will speak later. We will speak later. موږ به وروسته خبرې وکړو. We will speak later. موږ به وروسته خبرې وکړو. وروسته به سره وغږیږو. You had better do it. You had better do it. ستا لپاره به ښه وي چې ویې کړي. مثال یو کار ته یو چاته وي چې دا وکړه. بیا ورته وی you had better do it. یعنی تا دپاره بهتر همدا ده چې ته دا کار وکړې. یعنې فایده به دي پکې. You had better do it. ته ته پکار ده چې دا کار وکړې. May I come in? May I come in? کولی شم دننه راشم. اجازه اخیستل یو دفتري ځای ته چې ځې ته ورته may I come in یا may I come in sir. کولی شم دننه راشم استاذ. We need to be ready. We need to be ready. موږ باید تیار اوسو. We need to be ready. موږ باید تیار اوسو. مثال وایو تر دې وخته پورې باید موږ تیار اوسو. We need to be ready. موږ باید تیار اوسو. It's a tough decision. It's a tough decision. دا یو سخته پریکړه ده. tough decision کېږي سخته فیصله سخته پریکړه. It's a tough decision. I can take you there. I can take you there. زه دې هلته وړلی شم. مثال ته دا زه دې نه کتلی I can take you there. زه دلته بوتلی شم زه دلته وړلی شم. I can take you there. It must be odd for you. It must be odd for you. دا شاید ستا لپاره عجیب وي. مثال ته یو چاته یو خبره کې او هغې نه مخکې ورته وایې کیدای شي دا خبره ستا لپاره عجیبه وي. نو ویلی شو it must be odd for you. کیدای شي دا ستا لپاره عجیبه وي. I tried to stop. I tried to stop. ما هڅه وکړه چې ودروم. مثال یو څوک بحث کوي ته ورته وایې I tried to stop. ما کوشش وکړو چې دوی ودروم. بند یې کړم سټاپ یې کړم. You brought this on yourself. You brought this on yourself. تا دا پخپله په ځان وکړو. You brought this on yourself. تا دا پخپله په ځان وکړو. مثال ته ورته ما درته وایي چې دا مه کوه ګوره په خپل ځان دې راواسته. نو ساده الفاظو کې داسې ویل کېږي. I'm doing it for myself. I'm doing it for myself. زه د ځان لپاره کوم. I'm doing it for myself. زه د ځان لپاره کوم. It will only get worse. It will only get worse. دا به یوازې خراب شي. ته دې دا معامله په همدې ځای پرېږدي دا به نور هم خراب شي. It will only get worse. دا به یوازې خراب شي دا به نور هم خراب شي. Let me go with you. Let me go with you. اجازه راکړه تا سره لاړ شم. ما پرېږده چې تا سره لاړ شم. I have done nothing. ما هیڅ نه دي کړي. I have done nothing. ما هیڅ نه دي کړي. اوس راځو لغتونو ته. Ready. Ready تیار آماده. Tough سخت یا کلک. Decision پریکړه یا فیصله چې ورته وایي. او odd عجیب عجیبه. Try هڅه کول یا کوشش کول. Brought راوړل. د bring دویم حالت دی. bring یعنی راوړه او brought راوړل د تیر وخت خبره کې راوړل شوی.
on yourself په خپل ځان ته چاته وي on yourself تا یعنی په خپل ځان worse بدتر خرابتر with you ستا سره nowhere هیڅ ځای نه together یوځای find job ښه کار heard اوریدلی د hear دویم حالت دی later وروسته better ښه